یو هلک چې د خپل ماما لور سره ډیر غلط او عجیبه کار وکړو. په دې ویډیو کې تاسو سره دلته ویډیو هم شریکوم، مونږ سره تر اخره پاتې شئ چې دغه هلک ولې مجبوره شو چې د خپل ماما لور ته لاس واچولو. قدرمنو دوستانو، دا واقعه در سره شریکوم. تاسو ته به معلومه وي چې اکثره پښتنو کې داسې کیږي چې په ماشوموالي باندې رشتې وټاکي او هلک او جنې د یو بل په نوم کړي. دغه د ماما لور یې هم د دې هلک په نوم کړې وه او په ماشوموالي کې دوی دواړه د یو بل په نامه شوي وو. دغه هلک هم خپل د ماما لور خوښه وه او د ماما د لور یې هم دا خوښ و چې په وخت تېرېدو سره سره دغه جینۍ کله پیغله شوه نو ډېره زیاته ښکلې وه. د کلي سخانان او ملکانانو چې د هغوی په کورنۍ کې هم یو هلک رازلمی شوی و، دغه هلک دا جینۍ لیدلې وه او بیا یې غوښتل چې خپله رشته دې جینۍ سره وکړي، ځکه چې دا ډېره زیاته ښکلې وه. کله چې دغه خلکو په دوی باندې جرګه وکړله نو د دې جینۍ پلار ورته وویل چې دا خو موږ ورکړې ده، په ماشوموالي باندې خپل خوريي ته مې ورکړې ده او د هغه په نوم ده. خو دغه خلکو هیڅ کله دا خبره نه منله او په زور زبردستۍ باندې غوښتل چې د دې جینۍ واده خپل زوی سره وکړي. دغه جینۍ کورنۍ که ډېر هم دوی پوه کړل خو د هلک کورنۍ نه پوهېدله. کله چې خپل د ترور زوی ته معلومات وشول نو هغه مجبوره شو او خپل د ماما لور سره مشوره وکړله چې زه اوس څه وکړم. هلک د ډېر سوچ سمج نه پس داسې قدم اوچت کړو چې د جینۍ لاس یې لاس کې ونیو او د شپې د کوره ووتل او په داسې یو نامعلوم اړخ باندې لاړل چې بیا هیڅ کله هم چاته معلومات ونه شول. جینۍ خپلې خبرې کوي او وایي چې ما ته هیڅ مشکل هم نشته، خپل د ترور زوی مې راته ښه ډېره مینه راکوي، خو په یو خبره چې خفه یم هغه ده چې زما مور پلار ته به کوم تکلیفونه رسېدلي وي او دغه خانانو او ملکانانو به څومره په عذاب کړي وي. یقینا دوستانو چې دا ډېره زیاته دردونکې خبره ده، خو مور پلار له هم پکار دی چې په ماشوموالي باندې هیڅ کله رشتې ونه کړي، ځکه چې کله جینۍ غټه شي او هلک هم غټ شي د هغې نه وروسته د دوی رشتې کول ډېره ښه خبره ده، ځکه چې داسې هم ممکن وه چې دا جینۍ دغه خاندان کې ورکړې وه خو بیا ورته دا شرم مخې ته ودرېدو چې دا جینۍ په ماشوموالي کې د دغه هلک په نوم کړې ده او هلک هم د خپل شرم د وجې دغه جینۍ ځان سره وتښتوله. یقینا چې ډېره زیاته دردونکې او افسوسناکه واقعه وه. الله تعالی دې د داسې حالت نه هر مسلمان وساتي. ستاسو ټولو ډېره مننه کوم چې د ویډیو تر اخره راسره پاتې شوئ. زموږ چینل خان کلیک در سره هم سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لوی الله سپارم.